په انسانانو کې دوه قسمه دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي. قرآن کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناه وکي، ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپو یمینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې، کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې د عقل سلب شي، جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله، خبر دادا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی ده، يعملون السوء بجهاله، کم خلق چې گناہوں کی پنا پویا باندې گناہ وکړو پوی نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سا کور ته بچراغه نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو، نو هغه شراب به وسکل او بیا به باجر واغستا، نو ټوله شپه به د باجغه ګوله او خزه به ځان ته ګډوله، سهار به بیا ټیک. امتحان او ابتلا رااله، یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې، خزه خیر ورو لګلو، زه خیر نه آله، پیسې ورو لګلې نه آله، خزه ورته وی چې نو څه غواړي چې دلته ولاړې، ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بږي. وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری، ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه وری. اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چی یو کرامت تے او یو کشف. کرامت او کشف چی دی دا الفاظ مترادفه او معنی یو دا، کرامت او کشف یو شی. بزرگان چی دی نو هغه ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به اودس کولو د به ورته داسې وکته نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړي او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق به تاسو واورئ چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم و محدثانه رنگ خود څه کوي داغه قیاس داسې و قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي او سوال دلته د سحر د منځم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې اوبه نه تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو او څوک چې هسې و هغه هم تیمم ووالو اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوې ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی ډېر خلک به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوسو شوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله
دا کامل پاکواله او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیرواله او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سره کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سره به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پويږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض میں داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وای چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کم چې نن دیارله سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نه رستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث کوي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجکه پلاس اغله کنجکه پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه ړون د گوهر او د کنجکه استمیز نشي نو عرض میں داو چې باز د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېده ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه هغه وی زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه وي ورته وی چې نه ځې او خامخا پوښتنه کې نو زما خاوند چې د شپې کور ته راشي ما د شرابو جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټوله شپه دی باجغه گئی او زه ورته ګډېږم ملنګ وی چې دا وجه ده چې دی چېرته بیان کوي نو رحمت پې نه وري که تاسو خیال وکړئ که نه مونږ په تقریرونو څومره کي دنیا ترې ډکه ده دنیا عام جلسې خو لا څه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانې دی او پلانې دی او اثر په چا ټس نه مس نه کی دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپله نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا هم اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونی کوي کوم اثر چې سړی باندې په خپله شوی چا باندې چې په خپله اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې د هغه خبره اثر نه کوي یو بزرگ ته چا سړی راوست وی دا زوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته وکړه سبا یې راوله
سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخ راول خجوي دا خبره دې پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خړلې نو کده ته مې ویلې نه په دې به احساس سر کړې نن ما ګوړه نه دا خړلې نن مې زکه ور نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند دا واعظان پا منبر ولار باندے او سیبت لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې د کټوره پلاس کې د شراب ور کې د څو وي وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بو او بسویس ولنن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بو کی نو بیبي تبر یو ټکه ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصولې نشي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قرآن کے خدا ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانت تسشی پا غرور کی واچولے چا خدا کریم دے تا دا غدا قہر نم ندے دا لوی لوی خلق چا وقت کی رونی سی دا غید خسو حال بیا گورا دا غید بچو حال بیا گورا آغا خزی چا دا پڑیر ناز و ادا باندے ساتلی وی آغا خزی بیا سرونه شوکی او پزمکا چکونه لگئی او بادشاہی ورانش منٹ کی پہ ورانش منٹ سڑی آغا جام پزمکا اویشتو او خزی تیوی چه خزی مسلح راوڑا مسلح راوڑا دو رکاتا نفلیو که او خدای ته توبه وستا چې یا الله ز پوی نو بیا بنکو سورځ پس هغه بزرگ بیا بلاره تیرې دا او د ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پردا ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی واغه سي مې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیرا تیرې دم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت وردا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې کی لږ سات نو هغه لږ سات چې دی سل زرا زل کعبی تلو کے
چې څومره اجر او ثواب دی داغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب دی ځکه شیخ سعدي وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بے ریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر است 100 سال طاعت بے ریا د 100 کالو عبادت بے ریا نه یوه ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب بیا یوه اولیاء چاته وایي اوس د اولیاء تعریف بس دا کوي چې اولیاء چاته وایي مونږ چاته اولیاء وایو مونږ اولیاء د جیبونو ګڼکپانو ته وایو د جیبونو ګڼکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي وي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلکو ته خود او په یو پیسه اجرت نه اخیستی دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلق ته وایي نیکان دې خلق ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی ما خیالو چې دا طالب دی مال وایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو مال د کم ځای ویل ستا سکار دی چې د کم ځای دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو نن درې مشپه دا خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل ویل خوب می دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمونږ یو استاد دی مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي بدا خو مې ویلیدلی او تا ته مې ویلی او څادر داسې تاو کو مال خبره خو واورول بس نورې خبرې به نه کوې بس لاړ ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یمه مال څه کې چېرته ځې ویل ریوڼ ته ځمه ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای نو مال ته سمه خبره ولې نه کې ما تل په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم دا ما ته پته شته تو ووایه په ایمان چې ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم چې اوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر ښیي چې زه د کم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم
نو ول ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ول بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کم ځای یو نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبر هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خو د ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو 20,000 جیره بزمکه وه یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانی څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت کې دی خان ورته زما 20,000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه استاد ویل او قران راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمان ده و د ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ویل راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو دیرې له بوتله ویل دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملی ویل 2.5 غزه کې ویل 2.5 غزه زمام ده 2.5 غزه ستام ده کنه دا 20,000 خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته پته دی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام ده 2.5 غزه زمام په 2.5 غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کې یو ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمون څه دي خان حیران لیونه شو بیړه اسویم د الله والو خبره داسي وی چې په دېړه کې نه نوځي او کې سورې وکي د الله والو داسي خبره اوس تما توای چې د خانه ټوله نشه په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود 2.5 غز زمکه ده 20,000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوي چې کوم فقیران زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته د ډلې ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به یې چای باندې کړې وي په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست چرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به چې هغې نه به پړی تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان
هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغی جماعت والا ته چې زګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولي او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نغدي اجداد پرېدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوریدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بسترای پخپله په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویل تا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي او ځان مولانا سے خپل لار وه دومره لوی سره نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکی داغه مهرباني ده چې پچایو کی خدای دې هغه مهرباني په موږ توبه دا خلق دې توي چې غوګونه ونیسي او وای چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وای څه شي نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپل بدو پیمانه کې دل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په خپېمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې ما ښه وکړه یو دا صورت دی یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپېمانه شوه یو دا صورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په بدو باندې سړی خپېمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپېمان شو چې اوف دا دې څه وکړه شراب دې وڅښل او ته په خپېمان شو چې اوه دا دې څه وکړه دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې وڅښل او ته وایې چې یاره ما ښه وکړه زنا دې وکړه او ته وایې چې ما ښه وکړه یو دا صورت اول گناہ دې وکړه او ته په خپېمان شوې نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاویر شوې چې دا ما ډېر ښه نو د هغې متعلق مسله دا ده چې ګناه ته ښه ویل هلکه دا شراب دې ولې وڅښل او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شوې یا گویا کې زنا دې وکړه او چا درته ویلي چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر تاسو خیال راوړئ
او یو دا چې ګناه دی وکړو بیا په خپېمانه شو چې دا ما بد وکړ. نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناهړو چری کړی. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي. دریم صورت دا دی چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته اړو څه شي نه ښکاري. قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدین پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چاله نه ور. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. په عالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړی لکه چې تعالی به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو، زمکہ نہ گورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړی دی وګدوالی د عمر، د دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به سرګي. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته جی؟ ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي.
رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده. هغه وی اے عاقل غوږونی سما تا مرګین پریدي سړی خپل رضا تا. مرګ راشي ستا رضا چرته چې زه دې مړ شم. د چا رضا یې چې د مړ شم؟ تاسو مرګ ته خوشحالي کوي؟ چا رضا؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مر راک ویلې خد د اس پملا لاس کې دا چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته رااله نو د ویښته په سر به یو کال عمر درکړو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا ویل بیا به دې مړ کړو. ویل لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې. ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان. اے پیغمبره دا څه چې ته ګورې دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. داسې وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور بار څه فنا شي. عزیزانو دا ملائکه، دا بنی آدم، دا پیریان، دا آبادیان، دا ټول کائنات به نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات به باقی وي. د هیڅ شي وجود به نه ښکاري، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري. دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیہ السلام دا ټول کائنات ختم شي، په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ آواز به داسي الله دې امان راکړي چې هغه آواز به ټول کائنات واوري او په هغه آواز به هر څه ختم شي. نن خو ته یریږې د ایټم بم نه او هایډروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه. د اسرافیل د یو شپېلۍ آواز به هغه ایټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. دا اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او به ګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګري شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګري بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپینګري شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا. اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو به آینده راځي. نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا. اے پیغمبره ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی. نو عرض مې دا و چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاویره یو. کم شی په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی، چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی. که نه جي مونږ په دې هوس. نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي، پته نه لګي چې کوم ځای به دې د مرۍ نیسي، کوم ځای به دې. نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږ ونیسه ما ته مرګیل پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سواره په تاخت به دله راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته. په تخت به ناست دی، سلطنت به لګېدلی
او دې ګړګړونه به دې ونیسي ناګهانه به در باندې های هوی جوړ شي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته چاته به خیال نه دغه مرۍ درک کې ماتې گردن توڑ بخار ورته وشي ورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نه شي خدای داسې نه شي کولی دوسې خدای دی هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ته رامیلاو شم الولې او دس دی نه و نو ویې خندل وی یاره جي بس برابر نه ومنو مال یو ټکی درته کومه زه چې بجلیګر کې وم نو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې وه خدای دې وبخي هغه یو بل سړي ته آواز وکړو ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی هغه ورته ویل اوزګار نه یم ورته ویل ښه ده که ته نه مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې ته هم خدای اوزګار دی نو مال که ته نن د دې یو مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې به ستا بخښنې ته هم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکړي هغسې به در سره کېږي نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرور یو د خدای د ذات سره ښایي بنده به څه یو دغه غرور به څه او بیا په پاکستان کې خو زه مغرور اډو څوک منم ځکه نه چې ما خو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډی په الوتو مو لیدې او د ډېرو خلکو ګوډی مې په کانټه کېدو مو لیدې عزیزانو دا مسله رانه پاتې کېږي دې تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې که دې قوم کې ایمان وي ایمان پکې وي او دا قوم چرته د انسانیت په لارم تیر وي پکار دا دی چې د هرې حلقې قوم را جمع شي او خپل منبر کېنئ او جومات ته یې راولي چې راشه او قرآن کې ورته سورت برات راوباسي سورت برات هغه سورت دی چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه ده لیکلې قرآن کې د ټولو سورتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورت برات په سر کلمه نه ده لیکلې چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معامله ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې دی د خدای د قهر او د غضب دی نو قهر او غضب او رحم چې دی دا دواړه یو ځای کېدی نه شي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکلې چې دې کې د خدای د قهر باس دی دا صورت برات ورته راوباسئ دې خپلو ممبرانو ته او ورته وایه راشه په دې دواړه لاسونه کېږده اول خدای او ورپسې دې صورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زه ونښلم چې ما پرون چې کوم سینټ ته ووټ ورکړی ما پې پیسې نه دي اخیستې نن ستا د ملک د ممبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه ممبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړه
پرون ستا په ملک د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده دا چې په ملک د اسلام ټیکهداران دي او په ملک د اسلام چغې وایي پرون د هغه مسلم لیگ د ایمان پته هم دنیا ته ولګېده و دې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دې نه پس به هم خپل منبر ته وایي چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړې پرون ستا ښځې والا ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوره یې په دې چې زه ممبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بلې اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه ویني خدای داسې کولی شي که نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا په سینه غشي نه نویستی شي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راضي والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی